أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكننا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت درس ته سره دې چې پر رسیدلې وو چې د مکی مشرکانو د رسول الله په خلاف باندې پنځلس حربي او طریقې استعمال کړي چې بری طریقه باندې د امر لاندې کو په دې طریقې لاندې کو د مشد باطل فرس عادتي چې حق فرس اول یو توتی برابر کې او به بس بلا تر مر کور د خپل تحریک نه ورسېږي نه زګد وړه تحریک د به د قیامت پر رواني قران کې الله رب العزت فرمایي ولذلک خلقهم د دې مسلې د پر الله د مخلوق ما پیدا کړي یو حق فرس او بل خو باطل فرس او د دې دوړو مقابله حق فرس په دې مقابله کې د صبر او زغم نه کار اخلي او باطل فرس الله به راګيري چرته دانش کې چې یو کله دوه کاله به د خلکو مقابله او به ایسه ختم شي یا به میدان دوی ګټي یا هغه نه دغه ته کېدل او پورته کېدل وي په دې پنځله طریقو کې و طریقې دا استعمال کړه چې محمد رسول الله به عزتي رسول الله به کله په لار باندې روانو نو د خلکو به ویل چې هاذا الذي يذكر الهتكم ايا غدق سړی د جسسو د له بدی بیانې یتیم سړیو په دې مکه کې او په طائف کې ډېر زموږ مشران شته ابو جهل له حکم دی امیه دی ابي معيط دا ټول دي نبيان جوړیږي نه او دغه محمد دی جوړ شي د مونږ نه منو لیکن محمد رسول الله رشاد دې خبرونه متاثر کیدونه بس د خپل دعوت جاری ساتو خلک دې لګي دي دویمه حربه دا استعمال کړه د رسول الله د دین تخریب خلکو له په دماغ کې دا اچول شي اے خلکو دا محمد شری دا ګورز موږ د معبودان نه مني او د دوی د کرامتونه نه مني او د دوی د برخې د الله سره نه مني دا مثلا ډیر وخت ور وچلې ده دریمه طریقه دا و چې د دې سړي مقابله منغوس په یو عالم باندې کوو طائف لاړل نظر ابن حارث په نامه باندې یو عالم راوصو او ورته ویلي چې د مکه کې محمد پیدا شوی دی عليه الصلاه والسلام او دا خبره کوي چې د ادریس او شپته معبودان هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ یوازې الله دی د مقابله وکړه ده وی ډیره خره دا مقابله وکړه ده چې بيدوش نو کله د حق فرس په مقابل کې دا بدنامه ولګي چې ول دغه بیزتی وي شو به دغه باره کې د تحریک وچلولې شي چې لکه دا مولا ګوره خیرات نه مني دا کرامت نه مني او دا شنه منی او اق شنه منی دا بدنامي برسي چې بدیم کارونه شنو ستاسو په مقابل کې به ایسه مولا راوړي اق مولا به خلکو له ذهن ورکی دا د شي وي موږ د شي وي چې په دې باندې کارونه شو څلورم پړاوي دا وکي د رسول الله سره کېناست وی ویل یا رسول الله یو ورستز موږ د معبودانو بندگی کوي او ورځ موږ سره معبودانو کوي نه وی ایو جمعه چې موږ بس د معبودانو بندگی کوو ته موږ در معبودانو بندگی یو ورځ کوا رسول الله ودام نه منو وی خیر دې موږ به یو کل سره د معبود بندگی کوو چې رب العالمین دې ته موږ د معبودانو بندگی خیر دې یو ورځ کوا صرف فقط د الله رضا نه برابر ولا رسول الله ورته ویل چې سکند نشم کولای دا تاسو خبره کوي حقدار د بندګۍ د رب العالمین او زره د مبارک د خلکو سره سازشونه وکم چې نه دل لک پکار دو دی بل زیاته پکار دو د شي پکار دو چې دا کې دی نشي پنځمه حربه استعمال کړه تعذيب النبي والمؤمنين عليهم الرحمه دې لک توجه کوي چې په دې شینو باندې کله کار ونی شنو به د دشمن چې دا به د والو نه کار اخلي اول بستابي عزتیو کی به وفتا باندې بدنامي ولګي د بدنامي نه ورسره بدر بس مناظره له خلق راولي به بر سره سازشونه شروع کی چې خیر دی ته د شي کوم موږ بده شي کوو چې بده کارونه شي وس ویوال پکار دي وس د خلکو زدن وال
مقصد به دی والو کې دی شي د رسول الله امت دا به صبر کوي جانب مقابل به دی غرور کړي شي ایسه به زمنګ الله برباد کی دی خلکو اول د صحابه ګریوان الله سنه ورواچو ځکه د رسول الله خو له نشورات دی د رسول الله په تایید کې زمنګ رب العالمین دی رسول الله په خپل یو متقی انسان دی د دې انسان تایید رب العالمین کوي او بل د په تایید کې د تر ولاړو ابو طالب او د رسول الله خاندان ډېر مضبوط خاندانو لیکن قریش د شکار وکي ابو جهل له چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب دی له تیار کی ورته وی ویلې کبه د محمد باندې علیه الصلاۃ والسلام من برید کو دا ګرانه تمامېږي ته د کور سړی ته ترې دا ثوره ردی د دې محمد بیزتی وکا ابو لهب یو جاهل انسان او غیر مسلم هغه بالکل شینه غرب به سوچ د دې مقابله به وکاو تاریخ ولا لیکي د رسول الله په خلاف باندې دا تحریک شروع کړي و انه صابي دا سره د پلارو نه کده دین نه وخت لري انه کذاب دا محمد صاحب دروغجن سره دا تحریک شروع کړي صابي دا معنی چې د پلارو نه کده طریقې پر خودلی په بل طرف باندې ورجل کوي سم اکثر جاهلان دا وایي چې د پلانې سره ډېر خراب سره د پلارو نه کده طریقې پر دی په بل طرف روانيږي منګو شل کروڑ پلاران د محمد رسول الله نه قرباني د رسول الله طریقه رانی ول پکارت د صحابه په روانې دل پکار دي چې په کوم طرف باندې صحابه لړ دي رسول الله لړ دي قرآن خبره کړي د دقه زمنګ دین دي زمنګ مور پلارو نه کو تر کړي سره برابر فبها بدواړو سترګو برابر نه دوی بخپل کار زمنګ کار د رسول الله سره دي زمون کار د قران سره دی زمون کار د صحابه سره دی نو وی ویل چې دا صحابي دی دا کذاب دی دروغجن دی ابن کثیر روایت را نقل کړی دی د تاریخ پر روایت باندې د محاربي د دوړو ورسې ایمان راوړل وی ظلم مجاز علاقه کې یو نوجوانو هغه به کله کوم خیمه له ور داخل شو او د خلکو له ویلې شي ايها الناس قولوا لا اله الا الله ورسته سپینګریو چې هغه سره ګټي وتیږي په د لاس کې او د قزوان ور باندې وشتو دومره وشتو چې دا بدن مبارک نه ویني لاړو د پڼې ته ډکه شي او دا به ویل چې دا ګوره کذاب دا دروغجن سړی دی وېما چې نه تاسو کې دا څوک دی وې دا کوم چې نوجوان دی د وراره دی محمد عليه السلام او دا کوم چې سپینګری دی د تر دی ابو لهب دی ولي واغد الله توحید دخل دعوتي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچي عبد الله صاحب شکل وفات شو ابو لهب د خلکو له خبره خورا کړه ویلکه خبره نه وي نه ویګه خیر دا محمد میراث شو میراث ابتر شو د بچی نور پاتې کیږي نه یو څو ورځې پرې بد د دین وی دا به ختم شو برته زمونږ رپلارو نه طریقه منځ درش لکه وسم باطل فرض دا وایي چې لکه د پلانینو استاد سره هغه مړ شو او پلانې قیدی شو او په دې باندې خبر نه دي چې د تحریک رب العالمین تر ورځې قیامت پورې د جاری ساتي دا بنه کم عالم پورې خلک تړي او نه بده کم مولا پورې او نه بده کم شیخ پورې کله کم مولا په دې جمعات کې دا درس قرآن بکیږي او کدا چرته نه بکیږي دا غلطه خبره ده کدا دلته یو کني دا بس مونږ الله د جاری ساتي کدا مړ دی او کدا ژوند دی او کدا قیدی دی رب العالمین سورہ کوثر نازل کې رسول الله له ویری چې یا رسول الله دا ستاسو دشمن میراث ته ختم دی او ستاسو بچي به الی یوم القیامه دا موږ او تاسو ټول د محمد رسول الله اولاد دا څومره مسلمانان چې په دنیا کې دي کاغه نارینه دي او کاغه زنانه د محمد صلی الله علیه وسلم اولاد دي دا غیر دین بچین دي د رسول الله سترګې ور باندې رب العالمین را یې کړې د صفه مروه غونډې د خلک راجمه کړه ورته ویلې چې زه تاسو له وې ما کړ دي غرنه هغه خو یو فوج را روان دي او پتا سو باندې برید کوي دا خبره منې کني منې ولې نه منو وې دا خبره مې مو منې ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو د شي عقیده ولري چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی بل هیڅ د الله سره نشته ابو لهب راوچت شو محمد رسول الله علیه و تبا لك سائر اليوم هذا جماعتنا رب العالمین د ټول ورځ برباد کا تم دې خبر لره جمع کړو برباد شي گزارونه پر رسول الله باندې وکړه چونګې ابتدایي دور دی د محمد رسول الله په مبارک جسه باندې دغه بر چهره مبارک باندې د کانو گزارونه وکړو لاسونه په ورختا کړه رب العالمین سورت نازل کې
چې د ابو لهب د دوړ له سنت رب العالمین برباد کی ابو لهب د خپلم برباد شي د بچیم برباد شو د مالم برباد شو د زنانم برباد شو په ورځ قیامت به الله جهنم له اوغرزي د ما پر رسول باندې ولی گزارو کی الله دې غیرتی دي چې دا مسله کله منځ دراله نو رسول الله د لورینه هغه د ابو لهب د زمانو په نکاح کې وی شو عتبه مې دوبل عتیبه ام کلثوم او رقیه دغه ابو لهب د غصې د وجنه لاړو او دې زمانو له ویل چې د محمد لورینه په دې کور کې نور زنه مانم طلاق یې کوي دا زمونږ د پلارو د نیکه دشمن دی زمونږ د معبودانو دشمن دی او د لورینه تاسو دلته ساتلی دی ګوره په دې توحید مسله کې کله د ځکه طلاق هم راځي دا به د نرمه خبره نه اشاره ده یو ګوړه ده او کپه نرمه باندې ډوړې ده آرامه باندې او دا بخورو بس کله به کې طلاق مسله راشي کله به کې وال راشي شخصیت بل به کې فهمالېږي ځکه د کوم انسان شخصیت بل محمد رسول الله نه زید د اچم نشته چې د رسول الله په مبارک بدن باندې گزارونه کیږي د رسول الله په مبارک بدن باندې د لاسونو گزارونه کیږي او د محمد رسول الله د مبارک لوري نه هغه طلاقيږي د موږ له درس او تربيت دی جوړه دا شبر راځي طلاق کوي د ابو لهب زمن له زمن او نه ایسه دغه د زمن چې د په نکاح باندې طلاق کړی زې هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم نبی شوی نو د دې لورینو نکاح د ابو لهب د زمن سره وشوه رب العالمین دغه په واسه کې کسته خاوند ورکه عثمان ابن عفان ایوه چې کله وکړه هغه وفات شو بیا ورته بل ورکړه هغه چې وفات شو محمد رسول الله ویلې کزما چرته بل لوري هغه هم درکوله لیکن بل شته نه دیجه پر دا مسله در اورسیده حدیث کې دا مرضی رسول الله په سجده باندې او د پاسه په دوی لری کې کولره یو ځای کې وک مردار د مونږ تاسو چرته په دې مسله باندې 15 منټه ګرمي تیر کړین دی دوه کنځلې به تیر کړین دي سنتن دی اوران شي چې لکه ما د خلکو له قران بیان او سنت به بیان او هغه مل کنځل کې بس د پاتې د محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک سر باندې د خلکو ایسا ډک لری کې خودو کوشش وکاو سره چې غوینو شنه فاطمه زهرا ته لری کې غوسه شو تسلی ورکړه چې سره پلار دین به ټول دنیا کې نشر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حرم کې مونږ کې اداره مکه مشرکان پیرا تاو شو چې یو خو د کور کول چې بل خوا رسول الله موږ له صبر تلقین راګي کنه رسول الله دومره زور اور انسانو کدا څلوي دنیم زره خلک دغه مقابله له ولاړو رسول الله ټول مخه سره سمړول لري کولی الله دومره طاقت ورکړو زمونږ الله په تایید ولاړو ابو بکر صاحب راغی چې دایو په بوکسو ولنته غرزو دا بل الته غرزو تاسو د اق سړي سره جنگ کوي چې هغه صرف دا خبره کوي چې لا اله الا الله په دې مسله سره ورانی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کمزې کې کورو یو شپک کسان دي خلکو د مکه مشرکانو الته انتخاب کړو چې تاسو به محمد رسول الله د کور له ګندګي ورغورځوي دا مسله به راځي پاره کې ابو جهل حکم ابو معیط امیہ دغه ملګری وسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځ باندې ولاړو نو دوی به دا ګندګي راوړه د رسول الله په مبارک بدن به ورواچول نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځ باندې ولاړو دغه ګندګي به راواخصو د دوی کور منځ به د شروع غرزوله ګند او کله به د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کور په مخ کې دا ګند غرزو کله به د مردار وخانو د لری وغیرہ راواخصو د رسول الله په دې د کټوي کې به د ورو غرزول رسول الله به کله مونږ نه فارغ شو به لرګي راواخصو دغه ګندګي به کله راخصو بار به غرزول نو دومره به ویل شیا بني عبد المناف ای جوارن هاذا اے د عبد المناف زامنو دا کوم ګوندې ته چې تاسو ما سره شروع کړی دی د ترزو تاسو یما ورارس تاسو یما چې په نظر کې مې سره اختلاف راغی نو اخر دا مسله چې تاسو خو د ګوندانو ډېر اکرام کوي دم څه اکرام مالو کی ګندګي زما د کور له تاسو روغ ورزول ازما په بدن باندې تاسو واچو او اخر زما د دیګ له تاسو روغ ورزول دا ولی ابو جهل دا ویلي رسول الله علیه الصلاه والسلام ومنځ بنور په حرم کې نه کوي ډیرو بدمعش انسانو ده دلته به منظر نور ناراضي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړو چې کله سلام وګرځوي ته ته مانو ویل چې دلته باندې ناراضي منځ بدلته نه کوي تل اسمو پر مخ کې د منځونم کوي زموږ د باباګانو زموږ د معبودانو بدی بیانې تنقیسم بیانې بدلته منځم ته کې در کم ځنه تراله حدیث کې راځي رسول الله په دې گردن کې د ابو جهلونه ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي تباشي د څه کې اخر ما نه پرې دې منزله منځه ما اخر نه پرې دې ابو جهل ورته ویل چې یا محمد ته او ستاره رب زما هیڅ نشي کولای زې لاسم خلاص
استاد ملاس خلاص او استاد رب العالمین د ملاس خلاص دومره خراب انسان او یاد ساته د دې مکی د غرونو په دې مابین کې اسما غونډه عزتمن انسان بل نشته لري ته به څه وکي استاد رب به څه وکي چې دا رب تمہاره مخله کوي الله رب عزت قادر چې په دغه ځای کې د مردار کړي وي لیکن دې پری خودو چې د بدر په ډګر کې الله د ضعفا او کمزور مجاهدینو ماشومان په واسطه باندې استمردار کی لري کې داس موږ د الله قانون دی چې اولوی بدمعاش یو زورور بدمعاش هغه په کمزور انسان باندې الله را پرځي حدیث کې دا راځي رسول الله په منځ باندې ولاړو د ابو جهل بشیر هغه په غاړه کې ورته صادر واچ او صادرې د شراح کې چې کله راخ کې د محمد رسول الله د سترګې ډن شو مړی خپه شو چې خوشي کې سلام وګرځول رب العالمین له توجه کړ وی ویل یلا ستا یو سپه په د باندې مقرر د خو ډېر فاصاب کړ په سفر باندې روانو یو زمری راغی په ټولو ملګرو کې ګرځېدو شکل د خپل راغی نو ایسه د سرته الته وګرځو تنه الته وګرځول لری کې الله رب العزت سورہ علق کې د ابو جهل باره کې دا خبره کوي چې د ابو جهل دومره غټ ظالم دی دا اسمه یو بنده منه کوي د دې خبرې نه چې هغه د منځو کې او خلکو له امر کې په تقوا باندې دا څومره خراب انسان دی بد انسان دی رسول الله په منځ باندې ولاړ دی ابو جهل ملګرو له ویلې اے خلکو نن د محمد پر 60 باندې ورخېجم دغه ورمیک ماتون د دې محمد نه تاسو موږ له شی جوړ کړی دی محمد دی بالکل سر لمراجي کې نه ګوري رسول الله چې کله په منځ باندې ولاړو ډیر تیز راغی چې کله د رسول الله خو له راغی نو ودرېدو بیرته منډه کړه و تختیدو ملګرو ورته ویل رااله تک جوړ شو دارنګي وېزما د رب العالمین باندې قسم چې زما د محمد په مابین کې یو خندق دی ورو د ور په کې د شروانو لکه او بشروانی بل روایت کې راځي وې دومره د وک سر ما دلته وریدو چې شرط ما د وک سر د شریدل نو په ټول عمر کې رسول الله له ملګرو ویل یا رسول الله وې ابو جهل د شراغ منډه واخستا وې سم خیل لې قدم مالا ګوتې راوړې وې قسم په الله چې ملائکه به اندام کړي زما په خوا کې جبريل ولاړو دغه ملګری ولاړو درې مالا ګوتې راوړې چې د سره د ملائکه څه کوله او د وک په صفت باندې جوړ د برو دا ورته قوي ملک راغلی او ابو جهل لوي چې نږدې راځي زما سره ګورم وې ایسته په دې وخت کې دا ورته نږدې رانغه او هغه وتښتیدو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا مسلمان د شروع کړي وا ابو جهل پوښي چې دا سړی قلاریږي نه د دې ملګرو په شتلو دا ملګری دوه قسمه دي رسول الله یو د مالدار کسان دي مخاورز مشران قومي دویم د ضعفا کمزوري خلک دي غلامان ابو جهل هغه به مالدارو لورغه د شپې او ورته ویل ته شرمېږي نه چې د پلارونو کې طریقه پرې خدا سوابي شولې او تر دې محمد تابعداري وکړه د تجارت شروع کړي ګور زبده خلکو له وې ما چې د رسول الله په ملګرتوب کې ولاړ تجارت سره بند کړي مال به کوټش کوم چې قومي مشر او ملک اغلب چې سره مشري برا ختم کو دا بو کو عقب کو خلکو له دا خبره ده کوله کله چې انسان دعوت کوي حق پرست سړی دکانداري یا تاجري نو به دا خلک د خبره کوي تاسو خبره نه وي نه وي د قصړې ما باغان نه مني د خپل ګوره مو ورځو سودا ته مکوي د دې خبره له بالکل غوږ منسي او کوم چې ضعفا خلک غلامانه ابو جهل بداغه د والو طریقه جوړه کړه و به ویل چې دا هو ختمه کوي د دې وجنه دین د اسلام کې چې انسان وګوري اولنی د ضعفا راغلي دي دا پازاب شوی بلال رضی الله بلال ابن ابي الرباح چې یو غلامو د امیه غلامو امیه ابن خلف بلال رضی الله چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو نو دی ابو جهل د دې ملګرو به دومره سخت والو چې په دې غاړه کې به ورته وپړې واچو د کجورو د پاړو ماشومان له په لاس باندې ورګي چې به کوڅو کې د زغله ودالي ونی نه در محمد تابعداري کوي په دې شګو باندې به سم لو سره وینه دغه بلال هغه انسان د اهل علم دا فرمایي چې د نکونو مم نه دی معلوم ابي رباح فلار د خپل نوم بلال د حبشونه راغلي دي لیکن چې کله توحید خپل کې سنت د نبی خپل کې الله دومره اوچت کې رسول الله فرمایي وې جنت لتلم زمانه مخ کې د شرف کو کشار ما وریدو ما جبريل نه پښتنه وکړه دا څه دی دا بلال دی د محمد رسول الله مؤذن د جنت زیری ورته په دنیا کې راغلل اوچت صحابي قیمتي د دین د وجه کله به دی ابو جهل او د امیه د په
ورځ باندې وګیا پاتې کی ډوډۍ به په بند کړه او کله به بده سخته ګرمه شګه باندې سملو د پاسه به یولې تیګه ور باندې کې خو د زنجیرانو به تړلې یا به دغه شان د مکی مشرکان ور باندې نه سو د بلانه دغه आवाज کوي احد الله اکیو دی الله اکیو دی د مکی ګرمي هغه شاله معلومیږي چې کوم حاجین دي هغه ګرمي باغې ځبانې دي صحابه سملاسله او بیس موږ اوساسو د قرباني اسلام لا چې د موږ کومه قرباني کړي معمولغه بيجي لاړ شي موږ ټینګي ګناه معمولغه مشکل په موږ باندې راشه او ځان د څه کړي چې موږ د جنت ټیکدار نور دې شي لمږ ټینګي ګو بینا د دیو جنا د تکالیف په دې مناسبت باندې دا سلف صالحین بیانې او د صحابه ورکړي دي چې دین د اسلام د قرباني دین دی دا ګور د ویني استلو دین دی پرېګه بچم لول راځي کله چې سړی ماشوم سنتي نو د ماشوم له په دماغ کې دا خبره ورچوي چې ایز ما بچیا په دا کومه لار باندې چې تر روانيږي او زه پر روانم دا ګور د ویني توي دل دین دی په دې کې به د ویني توي کی دا سم معمولی خبره خو نه ده بلال څه چې ویلې چې تا احد ولي ویلې وېزه په دې چې مشرکان پر توحید باندې زخه پکېږي نو ما څه کدا ویلې د اسلام د ایمان بشاشت بالکل د ځړ کې وردن نشو امام بخاری فرمایي وی احد مې څه ویلې ابو بکر رضی الله عنه په دې لار باندې تیرې دوه امیه له ویلې ویل کدا کار مکه ظلم دی دا تاسو ظلم شروع کړی دی وې که دومره ځړ په خوږي خو ویل کنه ورازه بدلی کو د ابو بکر رضی الله عنه یو تور غلام کافر هغه امیه له ورکه او دقته ابو بکر رضی الله عنه واخصو ایسه د الله رضا لپاره آزاد کی بلال رضی الله عنه آزاد کی عمر ابن الخطاب هغه به ویلې و ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا و ابو بکر زمون سید دی او زمون قومندان او زمون سید د آزاد کړي دي عمر رضی الله عنه عمر لیکن چې بلال رضی الله عنه به کله ولید نو خلکو له ورجه دغه زمون سید دی د زمون مشر دی یو مشر زمون ابو بکر دی او دوه مشر زمون بلال دی دغه مشر راجوک شلو دا مشر موږ له آزاد کې دي دوه صحابه کرام له خلکو سیدین ویلي مشران خلک دین د اسلام کې به د غلامتون نسبت کړ شي به ورته عمر سید وای عمر ورته امیر وای سره دین چې عمر ابن الخطاب عمر دی اوچت انسان دی د عثمان ابن عفان بارے کې درځي د قیمتي صحابي دی د خپل نوم چې د عثمان د پلان نوم عفان د نیکونو می ابو العاص یا ابو العاص الاموي القريشي المدني اسم کنیه د چې د ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن په 10 مبشرو کې د تبوک په غزا کې تقریبا د 900 خان او 200 اسونه او 22 لک درهم یا اشرفي ورکړي مجاهدین الله شپکسي شورا کې مداو د فیل د واقعین شپکه لور سره به پیدا شوم دی د ابو بکر رضی الله عنه په واسطه باندې د ایمان امر وړي د رسول الله اول لور په نکاح باندې واخص چې هغه وفات شو به بل لور په نکاح باندې واخص زین نورین ورته زکه وای د عمر ابن الخطاب د شهادت نه درې ورځې ورسره د مسلمانانو خلیفہ شو تقریبا یو سره شپږ تر وک احادیث ټول نقل دي او څه کم دولس کاله د خلافت وې دغه عزتمن صحابي جامع القرآن دا به خپل تر راونی ول ابو جهل ورته ویلي وستاور ایمان راوړی دی او ودا په پوزکی کې تاو کا پوزکی کې به تاو کې په دې کې به دا دود ورته بلکې هغه سره او داسر به بن کې دا پوزه به ترخه شو د طالب ترخ شو عثمان ابن عفان وبګه دنه پروت دومره عزتمن انسان دمنه دا تکلیف دی خلکو تیر کې لیکن هغه هم دا خبره کوله چې الله اکبر الله ډیر لوی دی مصعب ابن عمر دا یو بل صحابي رضی الله تعالی عنه دا ډیر انتهایی مالدار صحابي دی مور ډیر مالدار و دومره ناشنا صحابي دی چې په مکه کې قیمتي جامه هغه به اغوستله قیمتي خوشبوینه عطر د به استعمالول ډیر یو د ناز ژوند تیر کړو خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ دی مور ورته ویل تا ایمان راوړ دی به او وي بچي ارسه راکا جامین ته واقعه خوشبویم ته واقعه ارچ ته واقعه مهاجر شو مدینه له دی بدن مبارک باندې دی بدن به ودی شرمن استره لکه مار چې شرمن وباسي د فقر دلاسه یو ورځ ودا چې کپڑا چولې و چې غیبه قسم دغونه لګیدلی و په وندونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مصعب ابن عمر ولې رسول غنی وخ کلاړي ملګرو لوي د اسلام د شي دی د دومره قیمتي جامې به د اغوستلې او دومره نظمین انسان خو چې کله د اسلام سره غاړه یو ځای کړو اسلام قبول کې د کور د خونه په دومره مشکلات رااله جنن فقیر څومره ضعیف او کمزوري جامې چولې دي لیکن دا ژوند دې تیریږي اوهد کې دا شهید شوی دی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شهیدانو باندې ګرځي چې ګوره حمزه رضی الله عنه شهید دی د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضی رورا او د رسول الله د مجاهدینو سید او قهرمان چې ګوري د شي مشرکړو اندامونه ته غوڅو وګونه ته غوڅو سترګې ته استل شوی وي پوزه ته کټوا سترګې شونډې ته کټوي خاص اندام ته کټو زلم ته استل شوی په دې کې فیت باندې پروتو رسول الله چې کله خور راغی ورکه ترمي سفیر رضی الله عنه روانه و چې هغه رسول الله ترور و ارچ خپل شهیدان وړي و یوازې حمزه په ډاګر باندې پروت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي چې ورمانه جړاو کی رد علی و د خپل شهیدان بیرته زما خپل راولي صحابه د خپل شهیدان بیرته د وحد لمن لاړو ټول ملګرو په حمزه رضی الله عنه باندې وژړل سفیر رضی الله عنه چې کله راغی هغه سره دوه صادري وي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوري چې د زنانه دی قران شي هغه ویل شي یا رسول الله زمانه دا معلومات دي چې رور می شي شوی دی صادر می راوړل چې دا ور باندې پټ کوې زو سره پرې دی چې رسول الله کله دواړه صادري وکړي نو په دې خوا کې سیدنا و امامنا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید پروت دا رقدنه وړي کې صحابي وو د رسول الله د خارجه چارو وزارت اکثره کارونه بده کول نبی کریم علیه السلام ویل دا غټ صادر کوم حمزه له ورکو دا وړي کې مصعب له قراندازي به کې وکي پچا وکله چې قراندازي وکړنو دا غټ صادر د مصعب ورسېدو او وړي کې صادر د حمزه رضی الله عنه بخاری کې حدیث دی د رسول الله دا تربه چې کله سر ور باندې پټ شونه کپی بیلوچ شو چې کپی ور باندې پټ شونه سر بیلوچ نبی کریم علیه السلام دې مجلس ډېر لري لاړو ځکه غړي درمن شو دوه کال د محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه سره بشو وژړل دوه کال جنازه په وکړه به ورته ویل شي یاتره قیامت کې بد الله پړه تعالی سپارښت کو وی قسم په الله کدا صفیه نه خپه کیږي د اسماء ترور ما د حمزه نه دفن کولو پرې چې د لیوانو خړلې چې په ورځ قیامت دی غوې د نس نه دراوته وي چې الله د قسمه وسه وسته په دین باندې دا قرباني وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې سر ور باندې پټ کوي وجعلوا على رجليه من الاسخر سرګړې ورته په دې خو باندې واچوي ځکه د مړي د بدن پټول د سنت طریقه ضروری ده نو اقا صحابي چې ډېر نظمین دي کې استجامي قیمتي عطر خو چې اسلام کله قبول کړي چې کله شهید شو د احد وړاګر کې دومره صادر شته نه چې سر ور باندې پټ شي په ور باندې پټ شي ابو بکیه پر امه باندې یو بل غلامو دم ناشنا ځوانو دي دشمنانو براونه ول په دې خو کې به ورته زنجیرونه واچول او به والو یې سبب دې ګرم شو کې به راخلو خباب رضی الله عنه یو بل صحابي دی د ابن الارمن انماره وداغي یا د بنت الانمار داغي زنانه غلامو هغه به خلکو ویل شي زما دا غلام ووي یو کیسه ځواني دي صحابي الله ورکړو کیسه سني لوهارو د لوهاري په دې ځبانه به شکل کینو سنو دي وختونه به دي کافرانو ونی وو به والو به یې سبب دي ور باندې ورسم لو چې پر رسول الله باندې کفر وکا محمد باندې کفر وکا هغه به ویل شنه اخر به ورته دي لو حرام نه داس کروټه راواخستي او خباب رضی الله عنه ور باندې پاسه ورسم لو د په دې وینو باندې د په دې زو باندې به است هغه سکروټه ټول ختم شي وډیره مو د ورسې چې کله د اسلام پر اخیره د خپل شادي ملګرو له کار کړ ویل چې ما ملګرو د مکی مشرکانو زما سره د شکارونه کړی دي عمر رضی الله عنه چې کله غاړه سره ملاو کړ لاس به پیرا خلل شي کوتی بو ورته خباب دا ولي وې دي ظالمانو مزه پر اسکروټو باندې سمله ولا مزما په دی وینو باندې باخر هغه ختم شوی په دې مزمنس کې وسلور زنانو ایمان راوړو ام عبیسه زنیه د غیلورا او نهیدا دیو صحابي دی دومره اوله دومره دی ابو جهل دی اوله او دی خلق اوله چې استسترګي کار په اخر نندش ولا لا سنه به خزاول نور بلار او نورک شوا ابو جهل به ویلې به ګوره کنه دلات او منات ازار دشي اوالدا سترګي ورنه واخستې دې زنانه رب العالمین له توجه کړه ویلې چې ایس ما رب مال سترګي راکړه د مکی د مشرکانو د ملندونه می بچکا دا خلک ما باندې ملند کوي رب العالمین و ایسه سترګي ورته به دي دعا شو د پاره دي چې د مکی مشرکان په الله ذلیل کې رسوي کې د بني مخزومه د ابو جهل د خاندانه یو درې غلامان و عمار رضی الله عنه یاسر سمیه یو زوی او د ادوه خزو خاون مور بلارو زوی یاسر رضی الله عنه د خلکو دومره اوله پر دعوت کې چې اخر ایسه پر دعوت کې وفات شو په دیوالو کې شهید شو
رسول الله بداوی چې صبر کوي یا آل یاسر. سمیه رضی الله عنها دا زنانه ولنې شهیدم د په اسلام کې. ابو جهل ورته راغی په محمد باندې کفر وکا، وای چې محمد زنه منم، هغه لا اله الا الله. ابو جهل دومره بے شرفه سړیو، وېزه پتا باندې پویګم کنه تا چې په محمد باندې ایمان راوړې د مقصد دار چې صرف دا سړی په ځان باندې اچوي، ځکه دا هغه سره ټول ځوانان دي صحابه، تړي خرابه بد اخلاق زنانه تعنه به ورته ورکړه. هغه به ویل چې ما د الله لپاره ایمان راوړې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. تاریخ والا لیکي وې ابو جهل دوه خان راوسه کمیسو پرتګی دي زنانه نه وېسو د یو وخت په چې د یو وخت پورې وتړل د بلک په دبل او نيزه راواغه په دقه شرمګه کې اوله واغه شهید کړه. تمره تکالیف دي مسلمانانو د صحابه په اسلام باندې ورکړي دي. دا څه چې نرم دین نه دی چې موږ مور پیدا شو موږ د خلک په دغه کې اذان وکي اسلام دی. د اسلام د دین د اسلام د ګلشن د زموږ د صحابه په دیونو باندې خړوب کړي دي. د محمد رسول الله په دیونو باندې خړوب دي. زموږ د صحابياتو زموږ د صحابه د زنانو په دیونو باندې خړوب شوی دا څومره تکلیف دي چې کمیسو پرتګي زنانه نه استل کېږي. یو وخت په دی یو پورې وتړو بل د بل پورې وتړو په دې شرمګه کې دی یو لوی دیکتاتور ظالم د وجه نه شهید کېږي وجل کېږي هغه د وشتل کېږي. دا به کوم حالت انسان چې صرف دې باندې سوچ کوي به د خپل تکالیف له وګوري چې موږ د اسلام سره څه وکړو، دی اسلام لمن څه وفا ورکړه، په دې اسلام باندې موږ ځان وساتلو، په دې باندې موږ ځان له مسله راجمع کړه. وی اولنې شهید او په اسلام کې چې ویني لاړه په زنانو کې. رسول الله ویلي فرعون د دې امه شه ابو جهل له اقا فرعون ما شتر جل انهار ونی ولا پاغي می خونه ولګول او دغه د ودري بچو کړی ورته فرعون سور کې تیل ورته سره کړو دغه ما شومان راواغه پاغي کې ورو اچو دوی دې کړل. عمر رضی الله عنه کړه د خلکو هوالو اخر ورته ویل چې کفر وکړ رسول الله لکنزل وکړ سخت هوالو. هغه نبی صلی الله علیه وسلم له یو کنزل وکړي. دا د اکراه حالات دي. کستا په دې سر باندې سړی کړی شنکوب کې درته وایي چې اسلام له کنزل وکړي وجنم دی. اسلام دومره د مهرباني دین دی. هغه تعالی و چې مال کنزل وکړو خو خیر زړه کې مې احترام ساته او کو دی چې تم اوجنه زه اسلام له کنزل نکوم دا خو به اختر شهید. عمر رضی الله رسول الله له خبره وکړي. صحابه د نبی کریم علیه السلام خو الله ورته وی یا رسول الله عمارم کافر شو کنزل تعالی وکړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي و مولیا من الايمان وی عمر رضی الله د اسلام نه تر اډو کو پورې ډک شوی دی. د ایمان نه د اډو کې پورې ډک شوی دی. هغه کفر نه کوي. اسما ملګرو وی عمر رضی الله چې کله دې ظالمانو را خوشو په منډه منډه باندې راغی د محمد صلی الله علیه وسلم خاله سخت وژړل. وی یا رسول الله ما خو کفر وکي. وی څنګه وی دې مشرکانو سره لاندې کړم وی والا مالوي چې محمد له کنزلو کو خوشي بده کو کې نه دي خوشي کو وی سما تعالی کنزل وکړه کافر شومزه. رسول الله دغه تسلی د پاره غاړه ورکړ ورته وی خواله میرا شاه ان عادوا فعودا. اے عمره کې د خلکو ته بیره ونی ول او تعالی وی چې کنزل وکړه محمد له خوشي کوو خیر دې مال کنزل وکړه. در اکراه حالات دی وخت کې رب العالمین رانیش. عمر رضی الله به بری باندې ځان له تسلی ورکړه خوشاله شو. عمر رضی الله چې کله اسلام نو راوړ دی وینځونی ول دومره سخته اوله چې عیسی عمر شه اخر ستړي شو پهلوان وګورا او دی وینځلې ویلې چې اے فلانه ما ته پری خو دې د دی وجه نه نشس ما پتا باندې رحم راغی الله سونه مې در باندې اخر خوښ شو. به به شکل دمه کې راغی به ونی ولا به والا د دې وجه عمر رضی الله ډېر شړلم. الله رب عزت ټول ورته ارڅ معاف کړ. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شو کارو کې چې ایسه یو مدرسې جوړ کړه د دار ارقم په کور کې. ابن ارقم دغه په کور کې ملګرو لویلې چې تاسو خیر دې الته ورځي اعمال الته کوي تشکیه الته بزس تاسو کومه نور د کافرانو د مشرکانو مخ کې چې عمل کوم زبې کوم دلته بار مره وځي تاسو له عذاب درکې تکلیف درکې زم به خپه کېږي تاسو مخه پکېږي. در صفه غونډې به د خوا کې غلې غونډې کورو د خلکو د سترګو نه پټو الته به صحابه ورتل رسول الله ورته تشکیه به کوله درس او تدریس به ورته کوله د دې صفایي به کوله کیسه اخلاق به ورخودل بد اخلاق به ورنه پاکول هغه به تل ریکول. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ډګر باندې میدان کې ولاړو هغه به عبادت کو. دغه وجه دا و ک رسول الله چرته د خلکو په وړاندې د خلکو له دعوت ورکړې وي قران شروع کړې د مکه مشرکانو چغې والي لا تسمعوا لهذا القران اے خلکو د قران له وګ مګ دی بلکې دغه شور شغب شروع کې چې کله قران خلک بیانې شورونه کوي شور وکړي چې عیسی محمد پر خبر باندې څوک پوي نشي. او محکمه ویلي و
د قران علم چې انسان له نصیب کیږي هغه کله چې سړی د الله د رضا لپاره قران لکینی د تقوا په نیت باندې به قران لکینی د قیامت په یره باندې وکینی قران له بغوګ دی د الله عظمت بری پزړه کی د دنیا نه به رغبت شي قوي ایمان بزان له پیدا کی صفا زړه بدی یقین بد الله او د الله د رسول په خبرو باندې کوي او صبر د لیس دی وخت کې عبادت د ملګرو له تاوان رسیدو کله د شي حالات راځي به خفي خفي ګرځي دی به وجه دا و چې ور سعد رسول الله سره د ملګرو دشت لوته عبادت کوو تقره مکه مشکان پیراله ویل دلته څه کوي سات څه ورته تاسو پکې څه وینا به ویمنګ د الله بندګي کو ویولې کوي سات څه بچ راځو چې بده بوکس باندې په داخله باندې دا سړی ولغه کو نه پټول مات کړه دغه نه به جنگ جوړې د قتل او قتال په دې منځ کې د مکه مشکانو سره سوال پیدا شو راځي د يهود علماو نه پوښتنه وکړه چې محمد د الله حق نبی دی او کنه دی ک نبی وی اسنه چې موږ zarar ورکو برباد نشو کني چې کوي مقابله وکړو مدینه لاړل مدینه منوره کې د يهود علماو وېزمو په علاقه کې وسړی پیدا شوی د محمد ابن عبد الله او د نبوت دعوی کړي د توحید دی او ملګری دي شي دی او غریبانان خلک دی او مونږ ویو هغه لکېږي دا نبی دی او کنه دی هغه ورته ویل درې سوالونه په وکي کله دې جوابونه وکړو دا نبی دی او کوي نه کړو بیا جدا خبره ده یوه ته دا خبره وکړه چې د اصحاب کهف مبارکه خبره پښتنه ورنه وکړي دیم د روح مبارکه اصحاب کهف څخه خلک دی هغه په طرف باندې لاړو د هجرت لپاره او د روح مبارکه کې تفصیلی جواب وکي دا نبی نه دی او کچرته اجمالی خبره وکړه دا نبی نه دی بلکې کده شی ویل چې داس موږ د الله امر دی نور حقیقت الله نه معلوم دی دا به نبی دی او د ذوالقرنین د مکه مشرکان چې کړه د رسول الله صلی الله علیه رسول الله دعوت کوي دل ترشد الله نه ډېر په جذبه خوشاله باندې راغی چې کې دې شي د خلکو په ځړ کې سره غلي وی ویل یا محمد موږ ستانه درې ته پوښتنه کوو یو د اصحاب کهف مبارکه بل د ذوالقرنین او بل د روح مبارکه کته نبی جواب راکړي رسول الله ویل سبب جواب درکم ان شاء الله ونه ویلي سره دینه چې اوچت ذاکر اوچت متقی د ټولو ذاکرینو مشر د ټولو متقینو مشر محمد صلی الله علیه وسلم خو به دی وخت کې الله ته ان شاء الله فاتح کړه ان شاء الله کې دا مسله چې ودنه ویلې بدمره نقصان سره لکېږي سبا وهر انغلا او بل ورځ انغلا حتی شپاړس ورځ انغلا تر څلوي ورځې پورې وهر انغلا رسول الله خفه شو د مکه مشرکان دا ډنډوره شروع کړه وې د محمد شیطان کې خیر محمد پرې خودو نور ورته نه راځي سلوي خرج ورس رب العالمین سوره ضحى سوره کهف نازل کې سوره عنکبوت سوره زمر د دې وجنه حدیث کې د امر رسول الله فرمایي د سليمان علیه السلام نبی کځي وی اصل او وی ولې چې د ټول بیانو سره بیګاله هم بستری کوما او د دوی نه به الله مال سل بچی راکې واغه به ټول مجاهدین د انبیو او د صحابه سره اوچت کمال دا چې مجاهدین جوړ کی ټول مجاهدین لیکن ملائکه ته ان شاء الله ویل خدا مصروف ان شاء الله ونه ویلې چې کله هم بستری وکړه واغه وخت راغی نو یو بیبیم بشیر انور صرف بیبي بچیر او هغه د سینمګړې حمل سليمان معلومه کړ چې او هو مانه ان شاء الله پاتې شو نو ان شاء الله رسول الله نه پاتې شو سلوي فرض رسول الله دا وحي نازل کړ سوره کهف دا دومره بهترین سورته دی رسول الله فرمایي د جمعې په ورځ وایي تاسو الله بنده دجال د فتنې نه ساتي او په دې کې ډېر حکمتونه دي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د قران ظاهر دی بل د قران باطن ظاهری خو دغه معنا ده لیکن باطن دا چې اصحاب کهف هجرت کړي اے رسول الله ملګرو د مکینه نور هجرت وکړي زید ذوالقرنین یو بادشاہ دی او هغه رب العالمین د دین د دعوت لپاره ګرځیدل دي نو تاسو د حبشو بادشاہ ورشي نو اولنی هجرت کې 12 کسان لاړل دویم هجرت کې به درې ته کسان لاړل را روانه شر شم ان شاء الله کې چیرته ژوندونه بیا به د حبشو هجرت ذکر کو رب العالمین دې موږ تاسو له محمد رسول الله